الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طالبانو چې سړی الله اکبر وایي تر الله اکبر وروسته هغه څوک د اعوذ بالله ده. څوک دی وام اعوذ بالله. اعوذ بالله اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. چې ته قرآن وایه نو ته څوک وایه تا هغه تعوذ په هغه پناه په الله غواړه. تقریبا د ډیرو علماو هغه زموږ د امام صاحب د مذهب خو هم د نورو هم اکثرو هغه پر دې ده چې دغه اعوذ بالله د قرآن په سر کې هغه څوک ته مستحبه ده. وڅه نو واورئ، یعنی امر د پاره د استحباب دی. اوله خبره دا ده چې اعوذ بالله تابع د قرات ته که د سبحان ده یا تابع د قرات ته. که چا څوک ویله هغه قرات وایه لکه منفرد یا امام اعوذ بالله به وایي، که چا نه وایه نو بیا نه وایي لکه مقتدی. ښه دومه خبره، اعوذ بالله په څلورو سل رکعاتو کې په یوه رکعت کې ده، اوه په فرضي او په سنت مانځه کې په اول رکعت کې ده، بیا نشته. او یو په نفلي کې په درېم رکعت کې نشته. زما خبرو ته غوږ نیسئ. په ګرد مانځه کې ولې یوه دانه ده په څلور رکعتیز مانځه کې یا په درې رکعتیز فرضو کې یا په څلور رکعتیز دا ولې دغه ده هغه یوه دانه ده. طالبان دا څه چې زده کړي. موږ وایو قرآن چې په یوه نیت باندې هر څه قرآن ووایي چې دا یو مجلس دی. په یو مجلس کې یوه اعوذ بالله کافي ده. دومه خبره دا اوله وضع کې دومه خبره. اعوذ بالله په کوم لفظ باندې اولاد؟ بعضې وایي استعیذ اولاده، ځکه په قرآن عظیم شان کې هم فاستعذ راځي. لیکن اصح کول دا دی چې یا اعوذ اولاد د څو وجو سره. اوله وجه طالبان ورته ګوري چې دا خبرو ته غوږ ونیسي زده مشي. اوله وجه هغه دا ده چې استعیذ ووایه، عوض نه دی، طلب د عوض دی. طلب د چا دی؟ طلب د عوض دی. اول ته چې الله جل جلاله امر کوي نو خو هغه دا وایي چې اعوذ ووایاست. دلته خو طلب ده راغلی، خو دې پناه نه ده راغلی. ما په خبره به پوه شوي یاست که نه یاست پوه شوي؟ دا یو. دوم په صریح حدیث کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. څوک راځي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا یا دوا. بله خبره واورئ. دریم اعوذ بالله صرف د قرآن سره د بل د نیک عمل سره نشته. یعنی نور نیک عملونه چې سړی کوي دا نشته چې سړی به خامخا څوک دا سړی به اعوذ بالله وایي. سنت ته داسې نه ده لکه بسم الله. دا اگر د استفتاوي خو دلته درته تېرې شوې. اوس نو راواخه بسم الله. اول بسم الله د هر رکعت په سر کې ستا زموږ پر مذهب باندې سنت ده. نو دلته ولې په یو په دغه لمونځ یو ګرده یو مجلس کې یوه بسم الله ولې نه ده کافي؟ موږ جواب ورکوو چې بسم الله د امام شافعي صاحب پر قول هغه د الحمدلله جز ده. نو چې د الحمدلله جز ده موږ وایو د دې مذهب رعایت هم څوک دی؟ رعایت هم پکار دی. د دې مذهب څوک پکار دی؟ هغه رعایت پکار دی. تاسو پام ورته وکړئ. نو د هغه د رعایت په وجه باندې موږ وایو په حرکات کې دی وایي چې هغه د توهم د چا دی؟ هغه د جزئیات دی. یرویاستمه یرویاستمه. نو دا حرکات په سر کې بسم الله څوک ده؟ هغه سنت ته سړی بیا وایي. دومه خبره بسم الله هغه داسې نه ده لکه اعوذ بالله. د هر نیک کار که قولي وي که فعلي وي د هغه په سر کې بسم الله. که سړی ذکر کوي هم په سر کې بسم الله مستحب ده. که سړی نیک عمل شروع کړي د هغه په سر کې هم څوک ده بسم الله هغه څوک ته مستحب ده. زما په خبرو به په ګردو پوه شوي یاست. دا رکعت په سر کې سوله
او بسم الله هم د قرات تعبیر د سبحان نه ده که چا څوک ول قرات وایه لکه امام منفرد بیا وایي دا ټول خبرې مونږ خدا په دغه الفاظ باندې مسر خلاصو دا صاحبین هم دا وایي چې بسم الله پرکات کې دا اوس بلا خبرې چم د تراله او روایت دا باندې پس صاحبم دی او دا باندې پس خپل رائے ادا چې پرکات کې نشته لیکن خو د صاحبین پر کول باندې فتوا دا راجح کول دی مجمع الانهور 95 صفحه جلد اول هندیه جلد اول 2 دوری مختار جلد اول 310 پته بدایي وسنایه جلد اول 202 همه تبین الحقایق جلد اول 200 اوله عنایه جلد اول 200 هغه 55 دغه ځای ته سم د پام وکړي او خلاصه الفتاوا هغه دوهم دغه جلد اول د 50 بدایي وسنایه جلد اول 202 دا مثال خلاصو کوملو خلاص بل استفتاء داده يروي استمه که په دغه الفاظ مثال خلاصو په مابین کې د سورتو بسم الله استکنست او د الحمدلله او د سورت مابین کې بسم الله استکنست یو ردی مختار ملا صاحب دی طالبانو ردی مختار ملا صاحب داګر د خبرې را نقل کړي دا شی وای دغه بسم الله په مابین کې د سورو اختلاف پکې دی خو حسن دغه کول دی چې وایي حسن ما په خبر مثال خلاصو کنه بیا په دې کې اختلاف دی چې خفیه وول شي که جهر دواړه کولونه راغلي دي خو حسن ادا دی چې خفیه وول شي دا لیکن بدایي او ثنایه هغه اصح کول دغه را نقل کړی دی د شیخینو کول هغه د اش تور په تور باندې توای په 204 صفحه جلد اول کې او هندیم په جلد اول 4 اویا کې را نقل کړی ده مابین کې د سور بسم الله نشته نه پټستا نه څوستا نه د څوستا دا واجب د ادوا کتاب او په سریه طریقه دا وایي چې دا نشته دغه وره مګر و اختلاف افضل کړي زه طالبان د فردیل دا وایم و هم دغه اختلاف افضل کې کولونه د ګډو تراغل دي بسم الله ذکر دی او شی دی دغه ته چې دونه ډیر کارونه مکوي داسي دا طرز مکوي خدای شي کوي امال زګر سردا چې کوم چې دغه معنا په دغه ترایو د شان کوم په مابین کې د سور یا د الحمدلله او د سورت د سور په مابین کې د روژه کې وایي کې نیوم اخري درې شپې چې پاتې شوه په اخري درې شپو کې 2 شپې د 3 شپې تر اخر رکعت پورې وایم خو لیکن په قرار وایم اخري ځای کې یو ورځ په زور نو په خبره مسر خلاص نه دی درجه لپاره چې اختلاف افضلیت دی لیکن مبتدی کول اصح کول هغه دغه دي طالبانو چې بسم الله په مابین کې د سورو او دغه رقم په مابین کې د الحمدلله نست افضل دی او نه سریستا نه جهرستا خو په د نور کې بیا کوی چې افضل څوک دی افضل سریستا بلې سکتا دلته خدا ولا چې نبی علی سلام په مابین کې په دې سکته کې څوک وایي هغه دغه دعا کول چې اللهم باعد بیني و بین خطایا زموږ د امام صاحب مذهب دا دی چې دغه چې کړي دا په نفل مانځ کې وو د طرفینو هغه راجح کول دا دی چې یا خود سبحانك اللهم دی وای دا په صحیح حدیث کې د نبی صلی الله علیه وسلم راځي چې هغه دا دی چې د خدای رسول سبحانك اللهم ول دا په دغه کې د ترمذی کې د تفسیر شوی دی دغه چې څوک ول سبحانك اللهم دغه ول هغه ته د تفسیر سو لیکن خود دلته چې دغه توري رااله د موږ په چا باندې عمل په نپل مازه باندې او نور په فرایضو کې هغه سبحانك اللهم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثونه راځي چې د خدای رسول دغه ویل دغه موږ افضل بولو بیا هم اختلاف افضلیت کې د کسرې بل ذکر وکي هم لیکن خو افضل دادی سبحانك اللهم وای مجموع الانهور جلد اول دا طرفین کول پر دې پتوار 4 صفحه او دوری مختار 318 جلد اول او هندیه جلد اول دراویا باندې رایک هغه دوهم جلد 450 او تبین الحقایق جلد اول 1 صفحه والله سبحانه اعلم